سلور رونو سلور یو پکې یو پلار جم دیو هغه یو کس ته درې ورونو ته وی راځي او صلاح کو ودا سی وکړو چې کستاسو خوخي نو تاسو دا درې واړه د خپل مال راکې ګوره درې واړه د خپل مال راکې او د پلار خدمت ته بوزګار یا د پلار خدمت به مو کې هغه وړي روخياري مال امراناله او د پلار امر ترا پشا کې هغه خدمت امر باندې کې وی ښه کدا نه منه بیا بل چالو کې ودا سو کې چې د مال تاسو والے دا تاسو شو او د پلار د خدمت ماته پرې دی خپل مالم در کوم او د پلار د خدمت ماته پرې دا پلار ماته را پشا کې ودا دې سم خبره وکړه دا خبره وکړه کوئی ګوره مال مې درکړه د پلار خدمت مو تاسو نه کوي زه بکوم ویلې راخله هغه خدمت د پلار د تاسو پارل شو پلار خدمت کو پلار مړ شو او غریب اوف اسم وسره او باقیونه مالدار ناری په تیریږي لوګي په تیریږي په د بچو یو دلی خوب ولیدا چا وته په خوب کې ویلال شپلان کی تیګر د غیلان سره شرپې پرتی دی راواله دی وته په خوب کې برکت په پکې وی کنه وینه برکت خو پکې نشته وینه راځي چې پاسه خځه ته وی خده یو سیره تغیبی په خوب کې وی چې فلان کې تیګی لاندې سره شرپې پرتی دی ما دې تاسو کې برکت پکې شته کنه وی نشته مې چې نشته نه رالم خدوی تا په برکت به خدا مونږ د لوګي مړ شو بچی د شورت په کوڅو کې باندې وای اته برکتونو پسې ګرځي ورشه راواله چې تن وای ډوډۍ په خورو نه خلک چې برکت پکې نه والله کې راواله ورځ تیر شوا د شپې بیا خوب ولید اصلي وته وی لکه لس درهم پراتی لس اشرف دینارا د پلان کې تیګلان دی دی وته برکت پکې شته کنه وی نشته وینه مې دی پکار را پاتې خدای ته وی اے خدای ما ته یو سړی لس اشرف خوله تی ګلان دې پرتی دي تاسو په ته کو برکت پکشته کې نشته وی نشته وی نه رالم وی نه یک بخته ورشه ګورې ورو کمیږي شي کمیږي او ته برکتونو پسې ګرځتا برکت سره اخرى مونږ لوګي مړ شو بچی د په لوګي مړ شو تار په داته په برکتونو پسې ګرځي خدای چې برکت پکې نه والله کې راواله په دې مش په بیا خو بولید وتا غسړی وی اخو د روانه غشت خورشه یو تیګه د غیلان دی یو اشره په پراتنه وی برکت پکشته کنه یو شته پکې چراغ خدته الوی وی اخسری خلاته یو اشرفه یاد کړه او راته چې برکت پکې لري زمره وړمه وی دا ګرځه برکتونو پسې سلون الله شو د لسونه یو شوا چې د اشرفه راوغشته نو لال باردار ته چې د ډیره مده پس مې اشرفه ومنته راشي یو کب په واله یو غټ کب په واغشت کوړته راوړو د کوس خو په بازار کې سپینیږي خو کوړته راوړو چې کوړته څنګه راوړو کبه اوس پر د پکې یو دوه هیرې راوته دوه ملغلرې پکې راوته چې ملغلرې راوته یوه ته کې خو دا بل یو بازار ته اصلي ته دا پسواله او هو د دې قیمت ما سره نشته دا سو بده خو پېښو چې شیخ د قیمت ته ما خو دا به 2 پیسو وي په چا غرڅ کوم دا چې پلان کې له اوسه هغه غټ صرافلا چلته یو هغه کته پسواله یې رجی د دې قیمت ما سره نشته خپکېګم په چا خرڅه کما دا پلان کې بازار کې د مونږ ټولو غټ صرف ته غلې اوس الته یو چې هغه ته خو دین خوشاله دي چې شیخ د ډیرو پیسو دی په مګل را مګل چې هغه له څنګه یوړله هغه ته دا خرڅوم یې رجدا سیوکا ما سره دې پیسې نشته طرز به ته خرڅنه کې پیسې شته نه او دا مهرباني وکړه بادشاہ له یو څه بادشاہ غشتي شي بادشاہ له ځان ورو رسو دغه سمات سره هیره د خرڅو بادشاہ صالح سړیو چې بادشاہ لورغه وی دا هیره خرڅوم هغه چې خپل سکیورټي چې کم سیری په جنې هغه غوښته یو سیب شي قیمتي دي ته په سو خرڅه دی وته وی لس غویان به د سرو زرو ډک راکې لس غویان بادشاہ وینا گزارو کا وینا لسونه بغیر نه شل غویان به د سرو زرو ډک راکې د سرو زرو وی دا شی دی ګران دی فیصله او شو پشپاړه سو قچرو چې شپاړس قچر بدل د سرو زرو ډک درکم شپاړس قچرې په سرو زرو بار کور تراوت خدای ته وی ودی د برکت دیتا برکت وي اصل ډېر کدا ډېر دی سموده پس بادشاہ ته سکرټری وی صاحب وی دا یو هیرنی د یو بل مرګریم وی اصل یې راغواړه دی راغوخته وته ویل کړه دی یو بل مرګریم یو صاحب بل مرګریم شته بیا راوړه کنه امر باندې خرڅ کوي نه در نردان اغشته ده هذا هذا غشته ده فشي بقى ويا
نو خرڅه وی هغه په شپېتو قچرو خرڅوم شپېته قچرې د سرو زرو نه ډکه سیکرټري ته وې سوی وې صاحب اوس مرزانه ده الا دې ته برکت وایي دیانت چې چا کې راشي که نه هغه له خدای برکت ورکوي